سورہ فاتحہ اختتام ته ورسېده او د سورہ فاتحې کې دوه خبرې ما تاسو ته ویلي چې پاتې دي. یو دا چې مونږه ولضالین پسې آمین وایو، د دې معنا څه ده او حکم یې څه دی. او دویم دا چې سورہ فاتحه په منځ کې څه حکم لري، امام پسې به وی کنه همداسې څه حکم دی. دا دو اهم او ضروری خبرې دي، نو ښه پې ځان پوهېږي. لومبی چې مونږ ووایو ولضالین، نو بیا مونږ وایو آمین. دا به آمین په میم به شد نه وی، ښه میم له به زور نه ورکړي، آمین به نه وی، آمین به نه وی، ځکه بیا معنا بدلیږي. چې په میم له زور ورکړي او آمین وی، نو د دې معنا د قص کوونکي، اراده کوونکي، نو څه فایده ونه شوه. او که ته آمین وی، آمین میم له زور ورنکړي، نو د دې معنا دا ده چې استجب لی یا الله، اللهم استجب لی یا الله، زما دا دعا قبوله کړي، یا الله زما دا دعا قبوله کړي. دا د څه معنا ده؟ د آمین. نو ته چې دا الحمد وی، نو په دې کې دعا ده کنه، اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما ته سمه لاره وښیې، لار د هغه خلکو چې تا په انعام کړي دي چې انبیا دي او صدیقین دي او شهدا دي او صالحین دي، او د یهودیانو د لارې نه مې وساتئ، د عیسایانو د لارو نه مې وساتئ. دا څومره بهتره دعا ده. نو د دې د قبلېدلو دپاره به ته آمین، یا الله زما دا دعا قبوله کړي، دې معنا ده. نو یو خبره دا ده چې په معنا خو یې پوه شي چې د آمین معنا څه ده؟ یا الله زما دعا قبوله کړي، یا الله زما دعا قبوله کړي، دې معنا ده. دا خو به درنه نه هېرېږي که نه. بله خبره دا ده چې آمین د قرآن ټکې نه دی، آمین د قرآن ټکې نه دی. د دې وجې نه قرآن مجید کې ته الحمد پسې آمین دې چېرته لیدلی چې لیکلی شوی دی؟ نه دی لیکلی شوی، ځکه چې دا د قرآن ټکې نه دی، د قرآن لفظ نه دی. نو چې د قرآن لفظ نه دی، نو دا بیا مونږ ولې وایو؟ دا مونږ ځکه وایو چې دا نبی علیه السلام ویلی دی او مونږ ته حکم کړی دی چې وایې، بلکې هرې دعا پسې آمین ویل پکار دی. ځکه د صحیح بخاری روایت دی، نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک دعاو کی، مسلمان دعاو کی او آمین وی، نو اسمان کی فرشتیم آمین وی د دې آمین سره. نو د چا آمین چې د فرشتو د آمین سره برابر شي، نو دغه کس ته الله ټول ګناهونه معاف کوي. اوس به ما سره دعا کې آمین وایې که نه، دومره پیدې ده. او کم کس چې آمین وی، نو دې دعا کې شاملیږي. ګورئ قرآن عظیم الشان کې الله تعالی د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام دعا ذکر کړې ده چې فرعون او دغه قوم ته کله خیرې کولې، نو دعا صرف موسی علیه السلام کوله، هارون علیه السلام نه ده کړې. ځکه قرآن کې الله د موسی علیه السلام دعا ذکر کړې ده، خو هغه ورسره آمین وی. مفسرین وی چې هغه ورسره آمین وی، نو الله ورته وی چې قد اجیبت دعوتکما، ستاسو دواړو دعا ما قبوله کړه. نو د دې وجې نه چې یو کس دعا کوي، لکه زه دعا کوم چې الله مو سره دا وکړي، دا ښه راسره وکړي، تاسو آمین وایئ، نو دا زه چې کومه دعا وایم، نو چې څوک آمین وایي، نو دا ټول پکې شریکېږي، دا ټول د دې حق کې قبلېږي. او چې څوک پکې آمین نه وایي، نو هم پکې شاملېږي، خو داسې ډېر مضبوط نه، ځکه هغه آمین نه دی ویلی که نه. نو دې وجې نه په دې سورې فاتحه کې دا دعاګانې دي، نو اخره کې مونږ آمین وایو. اوس دغه آمین دومره فضیلت دی، او دا آمین ټکې صرف الله د نبی علیه السلام امت ته ورکړی دی، نور چا دپاره دا نو. ځکه چې عبدالله ابن عباس رضی الله مبارک روایت کوي، نبی علیه السلام فرمایي، سنن ابن ماجه روایت دی، چې یهودیان تاسو سره په بل څه دومره حسد نه کوي لکه څنګه چې د دې آمین په وجه تاسو سره کینه کوي چې دا دې له د آمین ولې ورکړی شوی دی او موږ له ولې نه دی راکړی شوی.
په دې کینه ډېره زیاته کوي دا یهودیان په دې تاسو سره کینه ډېره زیاته کوي د دې وجه نه ابتدا د اسلام کی نبی علیه السلام مبارک با د تعلیم د پاره امین په تیزه وي او مونږ کې به په تیزه وي ځکه وابیان وغیرہ هغه حدیث راغشتي دي وغیوی نبی علیه السلام په تیزه ویلي دي مونږ هم په تیزه وایو حالانکه نبی علیه السلام دا د تعلیم د پاره کړیو چې خلکو ته دا پته ځکه نه و چې امین خو د قرآن حصه نه وکړ نو دا به نبی علیه السلام په تیزه وي تر دې چې بعضو روایتو کې راځي کله به دومره په تیزه وي او صحابو به ورسره کله دومره په تیزه وي چې د جومات کې به داسې کړنګار شو نو دا نبی علیه السلام مبارک د ښودنې دپاره ویلي دي موږ دا منو چې نبی علیه السلام په مونځ کې امین په تیزه ویلي دي خو یو ټیم کې ویلي دي بیا پرېښي دي افضل دا دي چې په پټې ووي نو هغې خبره درته کوم خو د امین په معنا باندې پوه شو د دې په فضیلت هم پوه شوې چې د دې فضیلت ډېر زیات دی د دې وجې نه نبی علیه السلام فرمایي کله چې امام په مونځ کې الحمد ووایي او امین ووایي نو تاسو هم امین وایي خو دا به په کوم مونځ کې د امام سره وایي چې کوم تیز مونځ جهري مونځ لکه د ماښام ماسخوتن او د سحر چې ته امام قرات ووري ځکه چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين کله چې امام ولا الضالين وایي نو تاسو امین وایي نو دی وجنه بعضو روایتو کې خو دغه راځي چې په تیزه نبی علیه السلام ویلي دي خو د جامع ترمذي روایت دی وائل ابن حجر رضی راوي دي چې نبی علیه السلام مبارک امین وایي په مونځ کې جمع ورکوله او په پټه وایي دی په پټه وایي امین په پټه وایي ځان له به ویو ځان له چې یو کس مونځ کوي نو اب امین وایي بلکل ځان له چې کوي اب هم وایي او چې امام پسې ولاړي او امام په تیزه قرات وکړي نو امام هم په پټه امین وایي ته به مو پسې په پټه امین وایي اوس د صحیح مسلم روایت دی د پټې امین ویل افضل دی ډېر د دې فضیلت ډېر زیات دی ځکه چې په دې خبره خو تاسو پوه شو چې امین دعا ده که ځکه د امین معنا دا ده چې یا الله زما دعا قبول کړي نو دا دعا ده که دعا نه ده او په دعاو کې افضل پټه ده ادعو ربکم تضرعا وخفیا قرآن کې الله ویلي دي نو د قرآن نه یو دلیل زموږ دا دی زموږ د فقه حنفي والا دا موږ چې څوک په پټه امین وایو دا هم د قرآن نه دلیل دی چې امین دعا ده او په دعا کې افضل پټ ویل دی په دعا کې افضل څه دي پټ ویل ځکه به امین په پټه وایي بل د جامع ترمذي روایت هم دی جامع ترمذي روایت هم درته وایي چې نبی علیه السلام په پټه باندې ووایي دغه رنګي بل د صحیح مسلم روایت دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې کله امام امین وایي نو تاسو هم امین وایي ځکه چې فرشتیم امین وایي نو چې د چا د امین د فرشتو د امین سره یو شان شي نو دته الله بخښنه کوي زما دې خبره باندې پوهېږي چې د چا امین د فرشتو د امین سره یو شان شي نو دته الله ټول ګناهونه معاف کوي نو تاسو د فرشتو امین چېرته اورېدلی دی جواب راکړي مطلب دا دی چې د فرشتو سره مونږه دا څوک چې په پټه امین وایي نو دې د فرشتو سره په امین کې یو شان دي لکه هغې هم په پټه وایي او مونږ هم په پټه وایو او څوک چې په تیزه وایي نو هغې د دې فضیلت نه محروم دي هغې د دې فضیلت نه محروم دي ځکه چې فرشتې په پټه وایي او دې په تیزه وایي نو د فرشتو په شان نه شو که نه نو دا حدیث کې چې کوم راغی چې د چاف امین د فرشتو د امین سره یو شان شو دته به ګناهونه معاف کیږي نو دغه فضیلت الحمدلله مونږ احنافو ته حاصل او دا د امام مالک سے مذهب هم دی نو دا افضل دی چې امین به په پټه وي په تیزه ویل جایز قدرې دي جایز ځکه دی چې حدیثونه ثابت دي انکار ته نشو کولی او افضل او بهتر څه دي په پټه ویل دي او د هغې مې درته د دلیل د قرآن نه م وي او د حدیثو نه مې درته ووایي هغه به ځان ته وری نه هغې ته به یې نه وری دومره به وایي چې تی خپله داسې په پټه چې کوم وایي که نه چې تی صرف پوه شي او چې ما ووایي نو دومره تیز به یې نه وایي اوس د دې حکم څه دی یعنې امین ویل الحمد پسې فرض دی که واجب دی که سنت دی نو امین الحمد پسې ویل سنت دی
سدي ځکه نبی علیه السلام هم ویلي دي صحابه هم ویلي دي که چا ووایي فضیلت به ورته حاصل شي د مونځ ثواب به زیات شي او که نه چا ونه وي نو مونځ کې څه فرق پرې نه راځي ثواب صرف کمیږي د مونځ ثواب صرف کم شو ځکه مونځ کې څومره مستحبات او سنت کمیږي نو ثواب یې کمیږي او نور مونځ پرې نه خرابېږي نو امین به په پټه وایو صحیح ده چې کله امام پټ قرات کې لکه د ماسپښین او مازدیګر مونځ کې نو هغې کې خو مونږ تاسو قرات نه کوو نو چې نه کوو نو امین هم په مونږ نشته او چې کوم تیز منځونه دي لکه امام پکې قرات په تیزه کوي لکه ماښام ماسخوتن او سهار هغې کې چې امام امین وایي نو هغه هم په پټه وایي او موږ هم په پټه وایو دغه رنګې په نورو دعاګانو کې به هم امین وایو ځکه دا فضیلت چې راغلی دی نو ټولو دعاګانو کې راغلی لکه دا هره دعا نبی علیه السلام مبارک ناستو یو صحابي راغی دعا یې کوله ډېره ښه دعا یې وکړه نبی علیه السلام مبارک ځان سره ووي بل صحابي ته وي دعا خو یې ډېره ښه وکړه خو که مهر یې پرې ولګو نو الله به یې قبول کړي مهر نبی علیه السلام مبارک ته صحابي وي د الله رسوله دا مهر یې څه شی دی وی مهر آمین دی مهر آمین دی اوس قبلېدل څه ته وایي نو قبلېدل خو تاسو وایئ چې دې ته وایي چې بس فورا هغه کار وشي د قبلېدلو 3 صورتونه په حدیثو کې ذکر دي یو دا چې کوم څیز ته د الله نه غواړي یا د الله هغه درکړي او که هغه تا دپاره ښه ني نو تا ته خو د خپل خوبت پته نه لګي که نو که هغه تا له ښه ني نو الله تعالی هغه در نه کړي خو د ستا د سوال بدله کې تا نه یو مصیبت او غم لري نو ته خو دا دې نه خبر هم نه چې په ما مصیبت راځي او دین هم خبر شوی نه چې زما د دعا په وجه ما نه مصیبت تللی دي نو ته پر یاد کېږه ما سوال قبول نه شو حالانکې ستا سوال قبول شوي یا هغه څیز الله درکړي که هغه ني نو د هغې بدله کې تا نه یو غم یو مصیبت یو درد لرې شوي خو چونکې ته د هغې په راتګ نه خبر نو په لرې کېدو هم نه خبر نو ځکه دا دعوه کوي سوال مې قبول نه شو دا 2 صورته شو 3 صورت دا دی چې د هرې دعا بدله کې تعالی الله یوه نیکي عملنامه کې لیکي مطلب د دې خبرې دا شو چې تا الله ته سوال کړي نو دا ضایع نه ځي په دې 3 صورتونو کې خامخا قبلي نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې الله فرمایي ما ته چې بنده لاسونه پورته کړي نو ما له حیا راځي چې زه ورته خالي واپس کړم خامخا پکې څه قبلوم نو د هغه د قبلېدو دا 3 صورتونه دي دې 3 کې په یو صورت کې خامخا قبلېږي په خبره پوهېږې که نه خو یو شرط دا دی چې بل حدیث مبارک کې داسې راځي چې ډېر کله ته یو سړی سر یې ببر کړي او وجود باندې دوړه پرتی او لرې سفر نه راغلی او الله ته سوال کوي چې یا الله زما سوال قبول کړي او یا رب اوازونه کوي وی الله د سوال نه قبلې ځکه خوراک حرام وي اسکاک حرام وي او لباس حرام نو د دعا قبلېدو لپاره یو شرط ګورې دا دی چې خېټه به د حرامو نه خالي وي او چې نه د حرامو نه ډکوي نو بیا دغه مه کوه ګیلې مه کوه د خدای نه چې سوالونه کوم او نه قبلېږي دا ستا خپل نقصان دی بیا اوس یو کس داسې وایي چې وایي زه رزق مې حلال دی بیا هم دعا نه قبلېږي نو د هغه دپاره دقه جواب دی چې دا قبلېږي خو په دې 3 صورتونو کې قبلېږي نو د قبلېدو یو صورت تاسو زده کړی دی او دا 2 نه دي زده کړي حالانکې دا د 3 صورتونو کې په یو کې خامخا قبلېږي په خبرو به اوس پوهیې انشاءالله د امین وضاحت خو شو بله خبره دی کې اخري پاتې ده هغه دا ده چې مونځ کې سوره فاتحه ویل څه حکم لري نو مونځ کې چې کم کس یوازې مونځ کوي هغه باندې ټوله سوره فاتحه ویل دا واجب دی واجب دی ته ویل کېږي که مونځ کې دې په قص پرېښوده نو مونځ به د سره راګرځي او که په خطا د نه پاتې شو نو سجده سهو به اخره کې کوې نو د هغې په ځای کار کېږي سجده سهو به وکړې سجده سهو دې ته وایي چې اخره قاعده کې کېناستې او عبده و رسول پورې دې ووي نو سلام به واړی یو طرف ته یا 2 طرف ته بیا به 2 سجدې وکړي سبحان رب الاعلی به پکې وی بیا به کېنې تحیاتو به د سره شروع کړي او عذاب النار پورې به وي او دواړو طرف ته به سلام واړی دې ته سجده سهو وایي چې مونځ کې د نه واجب پاتې شو یا د نه فرض کې وروستوالی مخکېوالی راغی نو دغه باندې دغه تاخیر چې راشي یا د یو واجب 2 وکړله 3 دې وکړل نو په دې بنیاد باندې به دغه کې نو چې دغه وکړي هغه د دې په ځای سمیږي بیا دا د هغې پټی ګرځېږي ښه نو ځان له مونځ کوونکي باندې او امام باندې ځان له مونځ کوونکي باندې او امام باندې سورې فاتحه مونځ کې ویل واجب دي که په قصې پرېښوده مونځ به د سره راګرځئ که خطا شو پاتې شوتې نو سجده سهوه به کوي په دې پوه شوې اوس خبره د مقتدي ده مقتدي به
امام پس سورہ فاتحه وی او کنه دا غي اختلافي ځای دی اکثر سعودي عرب ته خلک راشي نو چې بیا راشي نو بس بیا مونږ پسې لګي دا سورہ فاتحه وی ځکه هلته خلک وی نو موږ ورته اکثر وایو چې هلکه خپل مذهب مه پرېږده ګورې زموږ دا ډېر بهترین مذهب الله موږ له راکړی دی موږ په ټولو احادیثو الحمدلله عمل کوو او هغوی په یو حدیث عمل کوي چې په ټولو عملو کې دا بهتر دی اوس امام چې کله په تیزه باندې قرات کې دا درې منځونو کې چې دغه دی دا مازدیګر ماښامه ماسخوتن او سحر منځونه دي دې کې امام پسې قرات کول دا جایز نه دي ناروا دي دی پس امام پس چې امام پس مقتدی ولاړی او امام قرات کوي نو امام پس مقتدی د پاره الحمد ویل جایز د سره دینه د دې دلیل سنی د دې دلیل د قران آیات دی نه به کنه دا زتا ته مې نه به د قران آیات کې راغلي دي چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون الله فرمایي چې کله قرآن عظیم شان لوستلی شي نو فاستمعوا له هغې ته غوږ کېږدئ وانصتوا چپم شئ یوازې غوږ دل نه چپم شئ او غوږ هم کېږدئ لعلکم ترحمون چې دې لپاره په تاسو باندې رحم وشي نو اوس ګوره دا آیات نازل دي د دې مونځ کې د دې قرات باره کې نازل دي دا مونځ کې چې امام قرات کوي دې باره کې د آیات الله نازل کوي چې تاسو مونځ کې امام پسې مه وایئ نبی علیه السلام یو ځلې ولاړو سلام یې وګرځوي تاسو ما پسې قرات کو او صحابه وي مونږ خو کو وي ښه ما وی چې ما سره څوک جګړه کوي په مونځ کې زه چې کومه بیا مه کوئ بیا دې نه پس مه وایئ دغه رنګې د صحیح مسلم روایت دی نبی علیه السلام فرمایي انما جعل الامام لیؤتم به امام دې دپاره جوړ شوی دی چې ته د هغه اقتدا وکړي اذا کبر فکبروا هر کله چې هغه الله اکبر وي نو تاسو هم الله اکبر ووایئ واذا قرأ فانصتوا او چې هر کله هغه قرآن لولي نو تاسو چپ شئ دا صحیح روایت د صحیح مسلم دی نه به وی نه چې ما درته وي د سره الحمد شروع شوه هېڅ هم نشي ویل چې کله ترالی او امام الحمد شروع کړی وه نو سبحانک اللهم به نه وی سبحانک اللهم خو به ته هله امام پسې وی چې کله هغه سره ته یو ځای الله اکبر وکړي او هغه الحمد شروع کړی ده نو هله به سبحانک اللهم وی اوس چې هغه الحمد شروع کړه نو بیا تعالی سبحانک اللهم ویل جایز نه دي ځکه د قرآن حکم دا دی چې چپ شو غوږ کېده او نبی علیه السلام مبارک هم فرمایي صحیح مسلم روایت دی ما درته ووایي چې امام کله لولي ته چپ شه اوس ته به بل حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام فرمایي لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب چا چې سورې فاتحه مونځ کې ونه لوستله د ده مونځ ونه شو د ده مونځ ونه شو نو موږ وایو دا په وجوب دلالت کوي چې سورې فاتحه واجب ده خو دا د ځان نه مونځ دپاره او د امام دپاره مونږ الحمدلله په ټولو حدیثو عمل کوو یو حدیث شریف کې داسې راځي ګوره قرآن آیات کې راځي چپ شئ مونږ وایو دا چپ شی د چا دپاره دي د مقتدي دپاره دي کوم کې چې راځي چې چا سورې فاتحه ونه وي مونځ نه کېږي نو مونږ وایو دا د امام او مقتدي د امام او ځان له مونځ کوونکي دپاره دي هلکه ته به وایې چې دا امام خو مقتدي خو دغه ونه وي سورې فاتحه ونه وي مونږ وایو ولې نه دا امام د چا دپاره وایي دې ځان دپاره هم وایي او مقتدی د پاره مو نو دا زه د ځان نه ویم دا نبی علیه السلام فرمایي سنن ابن ماجه روایت دی نبی علیه السلام فرمایي من کان له امام فقراءة الامام له قراءة چې د چا امامي د امام قرات دا د مقتدی د پاره قرات دی وګوره په دې باندې عمل کوو چې کله امام پسې ولاړ نو قرات بنلولي امام نو دی اوس په دې حدیث باندې عمل په دې کې کی او چې کله ځان له نو هغه باندې په بل کې کی نو موږ دا په ټولو احادیثو عمل کوو بلکې عمر رضی الله مبارک فرمایي وی زه وایم مصنف عبدالرزاق دا روایت ذکر کړی چې څوک امام پسې قرات وایي چې په دې خوله کې ولا کاڼي واچو عبدالله ابن مسعود فرمایي چې زه وایم چې خولې د سکروټو نه ډکې شي چې د امام پسې قرات لولي نو اوس دې د یو حدیث راغشتي دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې سوره فاتحه ونه ویل نو د مونځ نه شو نو مونږ وایو چې هغه خو د چا دپاره دی هغه د امام دپاره دی او د ځان د مونځ کوونکي دپاره دی او د مقتدي دپاره دی بل حدیث باندې عمل وکړه چې نبی علیه السلام فرمایي څوک د چا چې امام وي نو د امام قرات د قرات او د قرآن آیات سره به څه کې چې قرآن کې الله وي
تلاوت لوستل کېږي دا مونځ کې لوستل کېږي نو چپ شه ورته الله وایي چپ شه ورته نه حدیث کې راغلی دي دا حدیث جدا معنا ده اوس داسې خو نشي ویلی چې حدیث د قرآن مخالف دی داسې ویلی شي حدیث د قرآن مخالف نه دی خو ته پرې نه پوهېږي او موږ په الحمدلله پوهېږو موږ وایو چې حدیث د قرآن مخالف نه دی قرآن هغه ټیم کې به په عمل کې چې امام په تیزه لګیا دی او قرات کې نو ته چپ شو چې ځان لکې نو بیا په حدیث عمل کوه امام به په حدیث عمل کوي نو امام پسې به قرات نه لولي امام پسې به قرات نه لولي او که پټ مونځ وي او که ښکاره مونځ وي البته دا پټ مونځ کې صرف مذهب کې پکې یو قول شته چې د ماسپښین او مازدیګر مونځ کې الحمد ویلی شي امام پسې جایز ده اوس دې کې لږ فرق باندې ځان پوهې که پټ مونځ کې که د امام پسې الحمد وي نو جایز ده خو افضل او بهتر نه ده او په تیزه مونځ کې امام پسې الحمد ویل د سره جایز نه ده فرق باندې پوه شو ځکه چې هلته په تیزه تلاوت کېږي نو د قرآن حکم دا دی چې تلاوت کېږي چپ شه او غلی شه او غوږ هم ورته کېده او هلته خو په تیزه نه کېږي نو اگر چې دغه حدیث کې راځي چې د مقتدي دپاره د امام هغه ویل کافي دي ما درته حدیث وي چې د مقتدي دپاره د امام ویل څه دي کافي دي خو بیا هم که ودې وي نو جایز دي پټ مونځ کې چې ماسپښین او مازدیګر مونځ خو بیا هم افضل او بهتر نه دي ځکه د امام هغه قرات تا دپاره کافي دي نو په دې خبره هم پوه شوې چې سورې فاتحه حکم څه دی او بل د دې حکم فرض نه دی ځکه الله قرآن کې فرمایي فقرؤوا ما تیسر من القرآن قرآن عظیم الشان چې څه دله درځي هغه ووایه نو متقي قرات فرض دی او ټوله سورې فاتحه ویل واجب دي نبی علیه السلام یو صحابي ته هم چې مونځ ښیي ورته وایي داسې به نیت وتړی او چې کله قرات شروع کړې نو څه چې دله درځي به ووایي داسې ورته نه وایي چې فاتحه به وایي او که چېرې فاتحه ویل فرض په مونځ کې نو چې چا نه پاتې شو بیا به مونځ نه کېده حالانکې نبی علیه السلام وایي کامل نه دی یعنې نقصان دی پکې او نقصان په واجبو راځي چې واجب دله پاتې شي دا بعضو خبرو باندې به تاسو زما پېښ شوي هم نه یې خو زه پسې خو پوه شوې که نه او هغه دا چې سورې فاتحه به یا قرات صورت به امام پسې نه وی د خبره بعضې خلکو دا عادت دی چې امام وایي نو دې مو پسې لګیئ نه قرآن کې دوه حکمه راغلي دي چې یو چپ شی بل ورته غوږ کېدی نو که ته ځان سره غلی امام پسې وی او غوږ د هغې تږدلی دي نو په یو حکم د عمل وکړو په یو دی ونه کړو او که نه ته هغې ته غوږ هم کېښوده او چپ هم شنو په دواړو حکمونو د عمل وکړو ځکه الله فرمایي چې واذا قرئ القرآن فاستمعوا غوږ ورته کېدی او وانصتو چپ هم شي دواړه کار به کوي دا د سورې فاتحې اخري دوه بحثونه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه اللهم صل علی سیدنا